ملا برادر وایي چې افغانستان پراخه کرنیزه ځمکه لري خو بیا یې هم د کرنیزو توکو د تولید کچه کمه ده. سلام ستړي مشئ پام وکړئ د یاران ټي وي یوټیوب چینل څخه تازه او مهم خبر ته. ملا برادر وایي چې افغانستان پراخه کرنیزه ځمکه لري خو بیا یې هم د کرنیزو توکو د تولید کچه کمه ده. د ریاست الوزرا اقتصادي مراسیال د کرنیزو محصولاتو په درشم په سرلاني نندارتون کې وویل چې افغانستان پراخه کرنیزې ځمکې او د خړوبولو لپاره یې پرېمانه اوبه لري خو بیا یې هم د کرنیزو توکو د تولید کچه کمه ده. دغه نندارتون د چهارشنبې په ورځ د غوایي 12مه د کابل په بدنباغ څېړنیز فرم کې جوړ شوی و. ښاغلي ملا عبدالغني برادر یاد نندارتون ته وویل حکومتونه هڅه کوي چې د خپلو محصولاتو د معرفي کېدو او هغوی ته بازار موندنې په موخه په کور دننه او بهر کې نندارتونونه جوړ کړي چې موږ هم دا لړۍ پیل کړې ده. نوموړي زیاته کړې چې د دې نندارتونونو د لارې د یو هېواد سوداګري وده کولی شي او په دغه برخه کې پانګونې ته هم زمینه برابریږي. ښاغلي ملا عبدالغني برادر ویلي د ریاست الوزرا اقتصادي معاونیت د افغان متخصصینو په مرسته عملاً د هېواد د ملي پراختیا پر ستراتیژۍ کار روان کړی دی. د ریاست الوزرا اقتصادي معاونیت په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې د کرنیزو محصولاتو درشم نندارتون د کرنیزو محصولاتو او صنعتي تولیداتو ته د بازار موندنې د کرنیز سکتور د پیاوړتیا او له کورنیو تولیداتو د ملاتړ په موخه جوړ شوی چې په 263 غرفو کې مختلف توکي پکې نندارې ته وړاندې شول.